قیامت ورځ راشي آدم علیہ السلام بشنی جامع اغوستی وی دا عرش عظیم دا سوری لاندی بولاړ وی فرشتو بیو انسان نیولے وی جہنم تبے روان کڑے وی آدم علیہ السلام جی کل دی انسان تو گوری دا انسان چکل ہوئینی آدم علیہ السلام تبا فتو لگی چی دا سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی روان کڑے دے او جہنم تے غرزیں ابو البشر باوازو کی یا رسول اللہ اے دا اللہ محبوبہ حضور بہت توجہ کی نظروں کی ابو البشر ولی قربان یا رسول اللہ نندی پرشتو تا اگورا دیر خطرناکی پرشتی دستا امتی جہنم تا اچئی ووری گلنو دمدنی سردار چیورت اگوری آواز موکی اے پرشتو زمادہ امتی ادروئی پرشتی بولا جواب ورکی ود مدینی سردارا تاسو لخو اللہ ډیر لوی مقام او مرتبه در کړی دا خو مونږ د الله د حکم نافرمانی کولې نشو مونږ د الله حکم کړی ځکه مو جهنم ته روان کړی دی فوراً بسرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رب العزت بدربار کی سوالو کی کریمہ تاخو ما سرواد کڑبا چیز بتا دا امتیانو پا بارک نخپکو ما اے زما کریم ربائے او دا امتی میرا واپس کا رب لا یزال باوازو کی اے پرشتو دری گئی او امام الانبیاء دا مدینی سردار چی دا تساموئی نو تاسو دا مدینی دا سردار خبر مبارک امنی اطیعو محمدہ دا سرور کونین تاجدار حرم خبر امنی پرشتے بدا انسان را واپس کی گلنو ورطب وی چے بیائی دا مالو طولو کئی وی چے کل دا انسان را واپس شی بیا بیدنی کو دا بدو دا پلٹری پخوا کی ادرائی دا تلی دا میزان پخوا کی بے ادرائی او بیا بیدا اعمالو طول شروع شی بیا با پورن دا دوی دا بدو آغا تل درنشی او دا نیکو آغا بس پکشی ووری گلنو سرور کونین تاجدار حرم دمرلوی رحمت دے اچانک بیو سپین کاغذ رواخلی سپین کاغذ برواخلی او پدغ تل د میزان کے بے کی دی اچانک بدنی کو آغا ملناما آغا تل دغ انسان درنشی اللہ جل جلالہ بوت حکم کی اے در رحمت برشتو آو رئی استاسو لاڑ شئی او دا انسان دا دا مدینی دا جانان امتی جنت تا داخل کئی دا انسان چرتا چا داخل کئی ستاسو توجہ دا بچو دا مستاسو لراغلیو خلقا توجہ کئی
خبرې مه کوئ. دا اعمال نامه د نیکو اعمالو به د ده څه شي؟ شاه ولی خان صاحب دا بدرنه شي. وای دې جنت ته بوځئ، دا امتی به په جړا شي چې لږ ودرېږئ، فرشتو ما مه بوځئ. دا څوک دی؟ دا خو ډېر عظیم شخصیت دی، ډېر انوارات ترې نخیږي، ډېر ښکلي اخلاق لري. دا خو د مور و پلار نم په ما ډېر مهربان او رحمدل وختو. دا خو د تمامو خلقو نه زما سره زیات محبت کوونکی دی. دا څوک دی؟ आवाज به وشي چې امتی تا ته پته نشته؟ دا خو سرور کونین تاجدار حرم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. دے بوت مخراو گرزئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درن لگے شما درن قربان شما او زوزما مور پلار او خاندان می درن قربان شاء دارا دوائے قربان تاسو خود د جهنم نخلاص کړما. زه خو ډېر زیات خپوما او زړه مې مرئي لر آغلیو، دومره ډېر پریشان وم او زه دې د دومره لوی غم او پریشانۍ نه خلاص کړما. قربان دا کاغذ د سو په دې باندې مې پویه کا، د دې کاغذ دا وزن دومره درون ولې شولو؟ د مدینې سردار مې ورته مخ راواړولو. ای زما امتي وورا، یو ځل دې په ما باندې په ټول عمر کې په مینه محبت باندې درود شریف را لېږلی هاغه درود ما سره پروتو، هغه ستا امانت ما سره پروتو، هاغه درود کې دومره لوی کمالو چې تا خو دومره ګناهونه کړیو چې ستا د ګناهونو تل درنه شوه، خو یو ځل په ما په مینه باندې درود ما ته رالیږلی و، په هغې درود کې دومره وزن پیدا شلو او زما رحمت ورسره شامل شو چې د جهنم په ځای باندې مې په خپل رحمت او مهربانۍ باندې د دغې درود په برکت باندې مې جنت ته داخل کړې. رحمت للعالمین د دپاره رحمت وګرځېد. یاره لوی رحمت وګرځېد کنه چې انسان جهنم ته رواني. تاسو به د جهنم په باره کې څه ډېر څه اورېدلي چې دا څنګه عذاب دی، څومره خطرناک عذاب دی، د دنیا د اور نه څومره څو چنده خطرناک دی. د هغې خطرناک عذاب نه سرور کونین تاجدار حرم اگر رحمت والے نبی خپل امتی د دوزخ نه بچ کو.